पेښور کې د بانک لوټلو والا ملزمان گرفتار شوي دي. ملزمانو پیښور حشنغری کې بانک اف پنجاب لوټلی و. د ملزمانو تعلق د پیښور تاکال علاقې سره دی. ملزمانو د بانک ګاډي نه 3 کروڑه 150 لکه او 3,000 روپۍ لوټلې وي. پولیسو د ملزمانو نه پیسې ریکور کړي دي او د دې سره د ملزمانو نه کیری ډبه 2 موټر سایکلي او 3 تماچې هم ترلاسه شوي دي. ملزمانو 13 ورځ پیښور حشنغری کې د بانک اف خیبر ګاډی لوټ کړی و. د پولیس د وینا تر مخه ملزمانو سره د بانک د ګاډي ډرایور هم ککړ دی. په دې پیښه کې اس اس پی آپریشن مسعود احمد خان بنگش میډیا سره خبرو په وخت ویلې چې پولیس په 24 غنټو کې دننه د ملزمانو نیول کامیابی کاروایی سره ممکن کړي دي. د ګاډي ډرایور په خپل باندې ملزمانو ته د ګاډي گیټ کلو کړی دی او په ګاډي کې موجود 3 سکیورټي اهلکارو ته ویلي دي چې ډز په مکوي. دا غي نو ورستو ملزمانو د ګاډي نه صدپاسا 3 کروڑه روپۍ لوټلې دي او هغه خپل ځان سره په بانک کې وړي دي او بیا خپلو کې په تاکال کې تقسیم کړي دي. د سنو وروستو چې پولیس د سی سی ټي وي کیمرو او نور انویسټیګیشن ذریعے سره ملزمانو پورې ځان رسولې دی. یاد دی چې ملزمانو د دې نه وړاندې په سپیخه کې د ککړتیا هیڅ قسم معلومات نشته. دا هغه وین دی کوم چې په دې پیښه کې استعمال شوی وو او د دې په ذریعے د ګاډي نه پیسې وړې وې. پولیسو دغه 4 وانه ملزمان ونیول او د دوی نه نور انویسټیګیشن هم روان دی چې آیا دی څوک دي او د دې نه مخکې په پیښو کې ککړ دي او کنه. تفتیش روان دی او د سکیورټي کمپنۍ له اړخه پولیسو ته انعام هم ملو شو کوم چې 1.15 میلیونه روپۍ دي.